د واک تلویزیون درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. د دې اونۍ ځانګړې مرکې ته ښه راغلاست درته وایو. په دغه مرکه کې را سره د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ادارې وایاند ښاغلی نجیب الله امین میلمه دی. هیله ده چې د نوموړي ګټورې خبرې تر پایه واورئ او مالتیا مو وکړئ. ښاغلی امین صاحب ښه راغلاست درته وایو. تاسو هم ښه راغلاست. مننه. کور ودان. که په سر کې راته ووایئ د اسلامي امارت د مجاهدینو لپاره یوه نوې طرحه د تاسو د ادارې لخوا ته پلان لاندې ده، ته کار لاندې ده، که په دې اړه معلومات راکړئ، په دې کې به کوم موضوعات ځای په ځای شوي او کومې اسانتیاوې به د اسلامي امارت مجاهدینو ته رامنځته شي ورسره؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سباوون صاحب، تاسو ته، تخنیکي همکارانو او تاسو د تلویزیون له لارې ټولو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. دا چې د مجاهدینو تعلیمي بود یا تعلیمي برخه ډیره مهمه وه، ځکه ځینې ځوانان تللی شوی مکاتبو ته، مدارسو ته، پوهنتونونو ته، خو هغوی چې ډیر مطرح کسان وو، هغه ځوانان چې په سنګرو کې جنګېدل د افغانستان د ازادۍ دپاره، هغوی د درسونه ډیر لرې پاتې شوي وو. نو اوس چې نظام شو، دولت شو، اداره شو، حکومت شو، دلته خو اوس د تعلیمي برخه ډیره مهمه وي، اسناد ډیر مهم دي، باید سړی تحصیلي او تعلیمي اسناد ولري او هغه باید رسمي وي د دولت په چوکاټ کې. نو دا یو ضرورت و، یوه اهمه اړتیا وه. د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې رهبرۍ هڅه وکړه چې دغه موضوع یو قسم حل کړو، دغه معضله یو رقم حل کړو. نو بیا د ډیرو مشورو په پای کې په دې وتوانېدل چې مثلا د مجاهدینو دپاره د لوړو زده کړو طرحه چې 2 کلنه ده، نیمه لوړې زده کړې چې تعلیمات تخنیکي او مسلکي زده کړې لري، دا یې طرحه ورته جوړه کړه چې په 1 کال کې دغه تکمیل کړی شي. نو بیا چې محترم ریاست الوزرا ته د طرحه لاړه، هغوی په لږ څه تغییر سره منظوره کړه. تغییر یې فقط دا و چې د 1 کال نه یې دغه زده کړې 1.5 کال ته وغځولی. نو په هغو کې شرایط دا دي چې حد اقل د 9م ټولګي سند یا یې بدیل باید ولري. بدیل دا معنی چې یا به د مکتب سند وي د 9م ټولګي، او یا به بدیل د مدرسې سند وي. هغه بیا ارزیابي کېږي، معارف خپل قوانین لري، نو هغه یا به معارف موږ ته مثلا اطمینان راکوي چې د اسناد بدیل د سم دي، اسناد تر ارزیابۍ لاندې دي، نو تاسو کولی شئ چې دته وظیفه ورکړئ. بیا به دغه طرحه به انشاءالله عملي کېږي په راتلونکي کال کې انشاءالله چې پسرلي ته به دا کار وشي. ځینې تعلیمي ادارو د تاسو د ریاست یا ادارې اړوند ودانۍ بیا رغولو ته اړتیا لري، ځینې خرابۍ پکې رامنځته شوي، تاسو د هغو د جوړولو څه پلان لرئ؟ هو الحمدلله تاسو یې وینئ چې یو وار خو په لوی سر کې د افغانستان اسلامي امارت ژمن دی، هر څه یې ثابت کړل. د کار محترم وزارت، ښاروالي، مثلا صنعت او تجارت ټول لګیا دي په خپلو کارونو باندې. نو دا یوه انګیزه ده چې د اسلامي امارت ټول کارمندان یې لري. موږ هم په دغو بعد کې تر خپلې وسې خپل کوشش کړی دی، سره د دوی چې موږ ډېره کمه انکشافي بودیجه لرو، خو بیا مو هم د انستیتونو د تعمیراتو او د لیسو د تعمیراتو په ترمیم باندې عملا کار شروع کړی چې د هغو جملې نه مثلا د اتو میخانیکي لومړی نمبر لیسه ده، دلته د جیودوزي په انستیتوت کې د موږ چې پرون موږ خپله ورغلي وو د رهبرۍ د خوا نه، موږ یو 4 کسان توظیف شوي وو، نو هغه هیئتي مو وکړه، ټول مسلکي کسان وو چې مختلفي ساحه مو ولیدله، کوم خلاوې چې وي، کوم کامبوتات چې وو هغه مو په ګوته کړل، د دوی په ژورنالو کې مو ورته ولیکل د شرکت. نو د جیودوزي د ساختمان د یا د تعمیر تکمیل شوی دی، کار په سل کې خلاص دی. همدارنګه مثلا د انرژي د اوبو په انستیتوت کې هم هلته هم ترمیم شوی دی. نو موږ بالکل خپلو تعمیراتو ته متوجه یو، په سر تا سر د افغانستان کې انشاءالله د خپل وس او توان سره به موږ خپله ترمیم کوو. د اسلامي امارت د راتګ نه را په دې خوا د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره ډېره وځلېده او ډېر فعالیتونه یې ترسره کړل. د دې لامل په څه کې وینئ؟
کله که یوې ادارې ته ژمن کس راغی، متحد کس راغی، زیرک کس راغی، نو طبیعي خبر ده چې هغه خپل شاوخوا ته هم همداسې کسان ورسره ساتي. مثلا هغوی چې په فساد باندې ککړ وي، هغه مدیر چې پخپله پاک وي، د مفسد سړی نشي زغملی، نه ورسره پاتې کېدلی شي. په یو قسم بل قسم که بازي ورکوي هم یا یې غلطوي، یو وخت کې دا خبره رسوا کېږي. که چېرته فساد په لوی سر کې و، نو لاندې هم بیا فساد داسې دوامدار وي، هېڅوک یې مخه هم نشي نیولی. نو د موږ د ادارې یو د پرمختګ لامل الحمدلله همدغه دی چې د ادارې سرپرست محترم مولوي صاحب غلام حیدر شهامت زیرک سړی دی. نن یې هم په ناسته کې د خبره یاده کړه چې مسلمان باید زیرک وي. المؤمن کیس دا ډېره مهمه موضوع ده. هر مسلمان باید زیرک وي، هغه که امیر دی، که امام دی، که مدیر دی، که د یوې ادارې سرپرست دی، باید زیرک وي. نو د موږ د ادارې یو ستر لامل هم دغه دی چې رهبري زیرکه ده، او څنګ کې چې کوم دوه مشران نور ورسره دي هغه هم داسې زیرک دي. دا یې ثابته کړه افغانستان ته مثلا دوی په خپله سفرونه وکړل، په خپله تللي وو. نو موږ تاسو عمرا لیدلي دي چې هغوی فقط دا غواړي چې راحت وي. سفر خو د سقر نه اخیستل شوی، سخت وي، په سفرو کې ډېر تکلیفونه وي. شهامت صاحب ورسره ټیم چې سمت شمال ته لاړل، نو هغه وخت کې د سالنګ لاره بنده وه، دوی په خاواکو باندې واوښتل. نو څومره تکلیف وي، ډېر محدود کسان، فقط هغه تخنیکي و مسلکي ټیم ورسره و. نو د ټولو لیسو او انستیتوتونو یې خپله لیدنه وکړه. اوس خپله د تصمیم مستقیما تړي چې مشکلات چې موږ په ولایاتو کې درلودل څه رقم د حل لارې ورته پیدا کړو. امین صاحب، ډېرو ځوانانو د هېواد په مرکز او ولایتونو کې اختراعګانو ته او د وسایلو جوړولو ته مخه کړي. د دې لامل په څه کې وینئ؟ طبیعي خبر ده چې کله امنیت حاکم شي، د استعدادونه خپله رشدګاه چې کله مثلا د فضا یخه وي، مثلا ژمی وي، که نه دا اوس ژمی دی، د مځکې نه هېڅ شی هم نه راپورته کېږي. خو کله چې هوا نارمل شي یا مثلا د سوار میاشت شي، او تاسو ګورو د مځکې نه ګلان او نورې ګیاوې چمنونه خپله راپورته کېږي. دا همدغه استعداد دی چې کله فضا آرامه شوه، جنګ نه وي، وینه نه تویېږي، محبت هم راپورته کېږي، استعداد هم راپورته کېږي، لیاقت هم ظاهرېږي. نو د دو لامل فقط د ما په نظر همدغه دی چې الحمدلله امنیت تامین دی. د دونه به هم زیات شي استعدادونه، که د امنیت همداسې دوام وکړه په لسو شلو کالو کې به موږ تاسو ډېر تغیرات ووینو، هم ډېر مثبت انشاءالله. څه موده وړاندې یو لوی نندارتون جوړ شوی، تاسو ادارې لخوا څه لاسته راوړنې لرئ د هغو نندارتون نه؟ په نندارتون کې موږ تاسو ولیدل چې د زرو نه زیات د پروژې دلته مثلا ایجاد شوي وي، خلاقیتونه وو، نوښتونه وو، ځوانان ډېر خوشحاله وو، څوک چې راتلل هغوی ډېر خوشحاله وو، خلک چې په رسنیو د لارې نه دا شیان ولیدل هغوی ډېر خوشحاله شول. نو ده خو ډېره ګټه وکړله، نور ځوانان یې وهڅول. اوس هر څوک دا کوشش کوي چې زه یو شی جوړ کړم. د دې نه وروسته موږ ځینې راپورونه ترلاسه کړي دي چې ځوانان لګیا دي، د هغو نه په لوړه سطحه باندې هماغه ځوانان کار کوي. ځکه د هغوی سره دا وعده هم وشوه چې تاسو نه یو اختصاصي امتحان اخیستل کېږي، بیا به ټول کار ته جذبېږئ. نو دوی تشویق شول. د ولایتونو او د ډېرو سیمو نه ځوانان او حتی د لوړ سن کسانو اختراعګانې او نوي وسایل او ماشینونه راوړي وو. په دې اړه که راته وایي کوم یې ښه وسایل وو یا چې ډېر دلته د خلکو د پاملرنې وړ وګرځېدل یا د ټولنې لپاره یې ګټور وو؟ دلته ذوق، سلیقه او ضرورت مطرح وي که نه. دلته ځینې خلک راتلل، هر څوک چې راتلل د هغو خپلې علاقې په پروژو پسې ګرځېدل چې د ده د څه شي سره علاقه ده. دلته داسې ځوانان هم راغلل، موږ تاسې لرو داسې کسان چې هغوی د لوړ فکر څښتنان دي. هغوی مثلا د روباتیک سیستم خواته ډېره توجه وه چې ځوانان وهڅېږي چې دا کار، ځکه دنیا اوس په روبات باندې ولاړه، ټول سیستم د CNC او د PLC دی. نو هغه پخواني سیستمونه تقریبا په ختمېدو دي. نو ځینو دا شوق درلود، علاقه درلوده چې په دو کسانو پسې وګرځي چې موږ مثلا څومره پرمختګ کړی دی. هغوی چې مثلا په داسې و لکه تریشر چې جوړ شوی و که نه، ځینې خلک راتلل په هغو بود کې دهقانان وو، مثلا هغو خواته تلل، څوک چې د موټر شوقیان وو هغه د موټرو خواته تلل. خو موږ دلته الحمدلله هر څه درلودل.
هغه ځوان چې هغه د همت صاحب په نامه باندې غالبا د اوبو سیستم چې جوړ کړی و، نو دا ډېر لوی کار و چې د ځوان کړی و. ته وګوره هلته خپل ضرورت هم رافع کړی، ضمنا توجه د خلکو ځان ته واړوله چې دا کار ډېر اسانه دی کېږي. موږ اوبه لرو الحمدلله، فقط چې مهار شي او ګټه ترې نه واخلو. که دا ډول زمینه برابر شي د ځوانانو استعدادونه به نور څومره وده وکړي یا په هېواد د پرمختګ لور ته روان شي؟ مخکې ما خبره درته وکړه چې فقط د امنیت حفظ دا ډېر اړین دی او دا د ټولو افغانانو واجبه او فریضه ده. تاسو وګورئ د امنیت یوه بله به هم زه جالبه درته وکړم. نو تاسو به شاید د اخبار لوستی وي، نن د هېواد ورځپاڼې چاپ کړی هم و. دوی شپې مخکې درې د جمعې په ورځ باندې د تېره جمعه د بله جمعه خو نه ده رارسېدلې، جمعې په ورځ 15 تاریخ د 10 و انشاءالله د 1402 کال د موږ او تاسو ځوان وزیر صاحب مولوي صاحب محمد یعقوب مجاهد د دفاع وزیر، جالبه خبره ده، دا د تنګي درې ته تللی. د تنګي دره هغه دره ده چې څوک یې د مرګ کنده بولي، څوک یې دوزخ بولي، څوک یعنې په پخوا وخت کې دا نومونه ورته اخیستل کېدل، چا قبرستان بلله، مختلف نومونه ورته. دا ځوان یوازې تللی، فقط 3 ملګري ورسره دي، یو موټروان. دا تللی 15 ساعته په یوه کوټه کې تېر کړي او د یوه غریب سړي کور ته تللی، هېڅ رابطه هم نه لري. فقط دلته یې پوښتنه کړې په کوم کور کې شهیدان زیات شوي، چا ورته ویلي چې په دغه کور کې زیات. دا یې ورغلی په هغه کور کې هماغه ډوډۍ ورسره خوړلی، ښه په عادي شکل باندې ورسره ناست دی، مجلس دی. داسې نه دی چې تاسو هغه عکسونه وګورئ د یوه بسترې ته هم نه دی ناست، لکه دوی خواته دیواله ته ناست دی. دا علت فقط دا دی چې امنیت تامین دی. دا ډېر لوی کار دی، داسې نه ده امنیت نه دی وزیر دفاع دپاره نه دی. هر څوک دی څوک د چا نه پوښتنه نه کوي چې پخوا څه کاره وې، چېرته وې، چا سره د کار کوي، امریکایانو سره وې، د برتانویانو سره وې، د روسانو سره وې، خلقه وې، پرچمه وې، امپریالیست وي، کمونیست وي، هېڅوک د چا نه پوښتنه نه کوي. تاسو د حال وینئ، د خو واقعیت دی. ښاغلی امین صاحب، راتلونکي پلانونه مو څه دي که په لنډو کې راته ووایئ؟ د هېواد د بچیانو د سالمې او مسلکي روزنې لپاره به تاسو نور څه اقدامات وکړئ؟ موږ غواړو چې یعنې رښتیا چې د دې اداره په کوم هدف باندې جوړه شوې دو هدف ته یې ورسوو. تر اوسه د هدف نه ډېره شاته ده. کوشش کېږي هره ورځ تاسو پرمختګونه وینئ، هره ورځ موږ مخکې روان یو. نو د موږ یو د سترو ارمانونو همدغه دی چې د اداره هغه خپل معیار ته برابره کړو، خپل هدف ته یې ورسوو. مثلا موږ په اطرافو کې یا په ولایاتو کې انستیتوتونه لرو متاسفانه چې په واسطو جوړ شوي دي. مثلا یو څوک په منطقه کې زورمند دی، هغه په وچ زور د انستیتوت هلته نقل کړی، په انستیتوت کې شاګردان نشته، جذب نه لري. موږ څه وکړو چې اوس د انستیتوت څه چاره وکړو، څه رقم جذب ورته زیات کړو، موقعیت تغییر کړو، د بیخي لرې کړو، بل ځای ته یوسو، څه وکړو. دا هغه مشکلات چې موږ ته د پخوا نه راپاتې دي. مثلا نوې سیمې دي په هغو سیمو کې چې پخوا د اسلامي امارات مجاهدین په هغو ځای کې حاکم وو، هغو ځایو ته هېڅ فکر نه دی شوی، هلته انستیتوتونه نشته. موږ هدف دا دی داسې نه کړو چې مثلا تبعیض ته موږ نه یو قایل، سمت او نژاد او دا هېڅ شی موږ ته هېڅ شی هم دا نه دي مهم. موږ باید عادلانه شکل باندې انشاءالله عمل کړو، یو ور جرلې د فساد لرې کړو چې دا ډېرې مشکل لري او موږ ته مشکلات جوړ کړي دي. نو بیا به انشاءالله هغو سیمو کې چې انستیتوتونو ته ضرورت وي، خلک اړتیا لري ځوانان، نو موږ انشاءالله دغه زده کړې هغو سیمو ته غځوو. او چېرته چې انستیتوتونه اضافه دي، تش ولاړ دي، هغو ته کوشش کوو چې شاګردان هم په هغو ساحو کې ورته جذب کړو، که نه شول تغییر مکان یې کوو. په هغو نږدې ساحو کې داسې نه چې د یوه ځای انستیتوت وړو بل ځای ته چې خلک خفه شي. موږ غواړو چې خلک خوشحاله وساتو. ښاغلی امین صاحب، ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او ارزښتناکې خبرې مو له لیدونکو سره شریکې کړې. نو تاسو هم مننه له تخنیکي همکارانو څخه او له ټولو لیدونکو او اورېدونکو څخه مننه کوم. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. کور ودان. د واک تلویزیون درنو لیدونکو، زموږ ځانګړې مرکه همدومره وه. تر بیا او بلې مرکې مو الله مل شه. خوشحاله اوسئ.